فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دغا لگی دشمار روزی در رمضان میاشت اغا میاشت انزل فيه القرآن چی یو ظلمان نازل شوه ده پدی میاشت که قرآن کریم د لوح محفوظ نا د دنیا اسمان تا بیت العزت تا نازل شو هدى للناس دا سے قرآن چه ہدایت کون کے دے انسانانو دپارا وبینات من الهدى والفرقان اور پدا سے حالت کی چه دا واضح مضامین دا ہدایت دی اور واضح فرق کون کے دے دا حق و باطل پمنز کی فمن شهد منکم الشهر فلیصم پس آغا سوک چه حاضری پا تاسو کی حاضری دا تاسو نا پا دی میاش کی نا میاش پی راشی جوندیوی فلیصم دا دی میاش تی روجه دیو ساتی روجه ساتل دبان فرض دی ومن کان مریدن آغا سوک چه بیماری دا سی بیمار دی چه دا روجه نو طاقت نشتا زوان دے یا بوڑا دے دا روجے پا وجہ لوگا تند نشی برداشت کولے ناقابل برداشت دی یا لوگا تند برداشت کولی شی بیماری اگدی گی زیادی گی دا سی بیمار او علا سفرین یا غسوک چه پتاسو کے سفر باندی سفر شروع دے نو دوی تا دا روجه نساتلو اجازت شتا دی که روجه نساتی خیر او قضا بروڑی فائدتون دا دی پزیمه بانده قضا روڑل دی پشمار دا دغورزو من ایام اخر دورزو نورنا دا نور ورزو نباد دا سورز دا سفر پا وجہ یا دا مرض پا وجہ روجه ندی ساتلی قضا بروڑی یرید اللہ بکم اليسران اللہ ارادہ لری تاسو سرد اسانتیا ولا یرید بکم العسر او اللہ ارادہ لری تاسو سرد دگران والی
سختی در باندې نه راولي ګرانی در باندې نه راولي اسانی راوستل غواړي ولتکملوا العدة او دې لپاره چې تاسو د اشمار پوره کړئ یو کم 10 روزې یا 10 روزې پوره کړئ ولتکبروا الله او دې لپاره چې تاسو د الله بڑای بیان کړئ تکبیرات وایي تکبیرات علی ما هداکم علی ما هداکم دا هغه څه په وجه چې الله تاسو ته ښوولي دا کومه د خیر رهنمایي ستاسو کړې ده او د شر نه د بچ کېدو لارې درته ښوولې ده ستاسو د خیر لار او ستاسو د شر نه د حفاظت لار تاسو ته الله وښوله نو تاسو د الله بڑای بیان کوي ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا هغه څوک چې د رمضان روزه ساتي ایماندارۍ سره او اخلاص سره ایماندارۍ سره او اخلاص سره غفر له ما تقدم من ذنبه او ببخل شدته هغه ګناهونه د چې مخکې شوي دي دنه مخکې چې څومره ګناهونه شوي دي د دې فرض روزې ساتلو سره خدا سے فرض روزه ساتل چې ایماندارۍ سره او دا سے فرض روزه ساتل چې اخلاص سره ټولو مسلمانانو ته د الله اسانه مخکینی ګناهونه به توبه خلی شي ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او بل حدیث مبارک کې راځي چا چې د رمضان مبارک د میاشتې په شپو کې قیام وکړو تراویح وکړي تراویح وکړي ایمانا واحتسابا ایماندارۍ سره او اخلاص سره غفر له ما تقدم من ذنبه او ببخل شي دته هغه ګناه ده چې مخکې شوې ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا هغه څوک چې د رمضان په شپو کې د یوې شپې قیام وکړي یو کم 10 یا پوره 10 نه صرف یوه شپه کومه شپه عزت والا شپه لیلة القدر ایماندارۍ سره او اخلاص سره غفر له ما تقدم من ذنبه او ببخل شي دته هغه ګناه ده چې مخکې شوې ده د امت مرحومه سره د کمې اسانتیا اراده چې الله کړې ده الله خپل فضل سره خپل کرم سره مونږ سره اسانه معامله وکړه د کمې اسانه اراده چې تا کړې ده دغسې اساني مونږ باندې راوله زمونږ باره کې د کم سختوالي او د ګرانوالي اراده دې نه ده کړې الله تا په خپلو فرمایل چې زه تاسو باندې د سختۍ اراده نه لرم مونږ د سختو نه او د ګرانو نه او د مصیبتونو نه خپل فضل سره بچ کړه مونږ دا خبره منو الله چې مونږ د دې اسانو لایق نه یو کمې اسانه چې تا مونږ سره کړي مونږ دا خبره منو الله چې مونږ د دې ګرانوالي نه د بچ کېدو د محفوظ پاتې کېدو لایق نه یو کومو سختونو او ګرانونو چې تا بچ کړي لیاقت نشته راکې خو الله ته خپل فضل سره خپل کرم سره هغه خپل اراده زمونږ باره کې پوره کا مونږ سره اسانه معامله وکړه
مونږ سره اسانه معامله وکړه دنیا کې را سره اسانه معامله وکړه دنیا کې اسانه معامله خپل عبادتونه کول راته آسان کا خپل بندگی کول راته آسان کا دنیا کې را سره اسانه معامله وکړه د خپل هر قسم نافرمانه نه بچ کېدل راته آسان کا د هر قسم شرمندګۍ نه بچ کېدل زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ بندگی والا زندگی راته آسانه کا دنیا کې آسانه معامله دا غواړو چې د خپل بندگی والا زندگی راته آسانه کا هغه د روزه په شکل کې بندگی ده که د زکات په شکل کې بندگی ده که د حج عمره په شکل کې بندگی ده که جهاد تبلیغ په شکل کې بندگی ده که د منځ او دس په شکل کې بندگی ده د نوافل او د فرایض په شکل کې بندگی ده حقوق الله د تابعدارۍ په شکل کې بندگی ده که د حقوق العباد پورا کولو په شکل کې بندگی ده دې بندگی دا ټول صورتونه دي بس الله آسان سوال دی آسان سوال خدای لپاره دا سوال یاد کو او دا په خپل دعاګانو کې شامل کو چې الله هغه اسانی ده نه غواړم کومه اسانه اراده چې تا زموږ باره کې کړې او هغه سختانه او ګرانوالي نه حفاظت غواړم د کومه سخته اراده دې چې نه ده تا په خپل فرمایي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله تا په خپل ویلي دي او ته د ټول ویونکو نه زیات رښتینه ټول ویونکو نه زیات رښتینه اصدق القائلین ته یا الله اصدق القائلین ته یا الله خپل فضل سره دنیا کې مرا سره اسانی وکا آخرت کې مرا سره اسانی وکا دنیا کې اسانه دو سواله کوته دو سواله روزه کې دا سوالونه کوي ښه څنګه روزه کې خپل بندگی کول راته آسان سره ته آسان بندگی او د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته آسان زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دا جون مونږ ته چې الله را کړی دی خپل بندګۍ لپاره را کړی څه لپاره خپل بندګۍ لپاره کوم جون کې چې د الله بندګي نه د کوم ژوندي په جون کې چې د الله بندګي نه دا شرمندګي ده دا شرمېدل نو الله د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته آسان کا او خپل بندگی راته آسان ګران سوال دی که آسان کو به کنه انشاءالله خجی د آخرت دپاره به څنګه سوال کو الله خپل فضل سره زما د زندګۍ حساب چې ته ما سره د قیامت په ورځ کې هغه حساب را سره آسان دا ځونه چې په حساب به کتابه مې بوزا وړه خلو غټه خبره نه الله د قیامت په ورځ چې ته ما سره زما د زندګۍ حساب کې بده خو زموږ ایمان دی کنه بده زموږ ایمان دی چې د هر چا د ژوند هر خبره او هر کار سکیږي ټیپ کیږي ټیپ ورته وایي دا ټیپ باندې پوهیږو کیسټ ډکیږي کیسټ قسم د هر چا د ژوند د هرې شعبې کیسټ ډکیږي نو الله کله چې ته موږ سره حساب کوې که نه د قیامت په ورځ نو تا خو ویلي دي چې زه تاسو سره به څه کوم د اسانۍ اراده مې ده د سختۍ اراده مې نه ده الله خپل لوی فضل سره زما د زندګۍ حساب قیامت په ورځ ما سره اسان کا د
د دنیا د اسانه باره کې 2 سواله شو خپل بندګی راته اسانه کا او د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته اسان کا ٹھیک شو او د آخرت دپاره یو سوال شو الله زما د زندګۍ حساب چې ته ما سره د قیامت په ورځ کې زه منم ما منلی دی زما په یقین دی خو د دې یقین او منلو سره سره ما نه پکې کوتاهۍ شوي دي ما سره اسان حساب وکړه صحیح ده دا 3 دعاګانې شوې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پاک زما ذهن ته په دې وخت کې راوستي تاسو ته مې وویل خدای لپاره دا یادې کوي مبارک اوقات را روان دي او په دغه مبارک اوقاتو کې دا دعاګانې خپلو دعاګانو سره شاملې کړئ جامع دعاګانې دي جامع هېرېږي خو به نه که نه بس الله خپله بندګي راته اسان د دنیا دپاره سوال دی خپله بندګي راته اسان بس او الله د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته اسان شرمندګۍ نه بچ کېدل راته اسان ٹھیک شو او بیا د دې زندګۍ باره کې چې ته ما سره د قیامت په ورځ حساب کې نو دغه حساب راته اسان که دنیا دې مو غوښته او آخرت دې مو غوښته او که نورم دا خبره دا دعا مضبوطه وای که نه نو بیا ځان سره دا ټول مسلمانان شریک کړه الله ما تم بندگی آسانه که او ټولو مسلمانانو ته بندگی آسانه که ما تم د شرمندګۍ نه حفاظت او بچ کېدل آسان که ټولو مسلمانانو ته آسان که الله ما سره آسان حساب وکړه ټولو مسلمانانو سره آسان حساب وکړه چې دا نور مسلمانان ځان سره په دې سوال کې او په دې دعا کې شریک کو که نه نو انشاءالله دا زمونږ دعا او دا زاري نورم مضبوطه شوه او محکمه شوه او بیا د روژې ماتولو په وخت کې کوو د سحري په وخت کې کوو مونځ وکړو خوند راکړي تراویح وکړو خوند راکړي او بیا دعا کوو چې دا دعا دا ټکي پکې شامل وي عفو غواړئ الله نه د خپل ماضي دپاره څه غواړئ اسانې دعاګانې دي ښه د دعاګانو د قبلېدو سیزن را روان دی د دعاګانو د عبادتونو د قبلېدو سیزن را روان دی څه غواړئ عفو الله زما ماضي د ټولو مسلمانانو سره مونږ ته معاف کړه ٹھیک شو حال ما ته زما حال کې موجوده ژوند کې ما ته ټولو مسلمانانو ته عافیت نصیب کړه ٹھیک شو مستقبل کې الله زما سره د ټولو مسلمانانو شرمندګۍ نه حفاظت وکړه څه نه بس آسان معنا نه فرمانه نه ناشکرۍ نه پریشانۍ نه مصیبتونو نه آفتونو نه د دې ټولو نچوړ دا یو ټکی زما ذهن کې راځي شرمندګي هغه ژوند چې بندګي پکې نه شرمندګي ده هغه ژوند چې څه نه پکې د ښځې په ژوند کې د الله وینځتوب نشته او د سړي په ژوند کې مریتوب نشته دې ته بندګي وایي دا د شرمندګۍ ژوند اسانه خبره ٹھیک شو نو داسې وایو چې الله ماضی میں معاف کا حال کې ما ته ټولو مسلمانانو ته عافیت نصیب کا مستقبل کې زما او د ټولو مسلمانانو د شرمندګۍ نه حفاظت او الله ما سره یا نورو مسلمانانو سره د دین دنیا څومره حصه ده تا راکړې ده برکت پکې واچوه 3 دعاګانې دغه شو 4 دعاګانې دا شو اسانه د دعاګانو د قبلېدو وخت را روان دی
د عبادتونو د قبلېدو وخت را روان دی سیزن را روان دی دا یاد کو لا اله الا الله کثرت سره وایو او استغفر الله کثرت سره وایو لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله دې دو کلماتو باندې دا بندگانو دا وینځي د الله د امرینا او د الله دا وینځي الله راضي کوي څه کوي الله راضي کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په روزه کې دا کثرت سره وایي او دې دا دو سوالونه ډېر کوي دو سوالونه ډېر کوي ما خو درته وګورم که او هغه حدیث کې ډېر آسان دي الله نه جنت غواړي څه غواړي جنت سوال جنت والا اعمالو د آسانه سوال دی جنت والا اعمالو چې هغه بندګي ده د بندګۍ د آسانه سوال دی او دوزخ نه پناه غواړي دوزخ نه پناه غواړي د دوزخ نه پناه غوښتل دا سوال د عمره د شرمندګۍ نه د حفاظت سوال دی چې الله شرمندګۍ نه مې بچ کا د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته آسان کا د بندګۍ کول راته آسان کا شرمندګۍ نه بچ کېدل راته آسان کا د بندګۍ کول راته آسان کا او د قیامت په ورځ د زندګۍ حساب راته آسان کا داسې مبارک اوقات دي داسې مبارک میاشت عافیت سره دی الله راولي ادب سره دی الله پاک مونږ ټول مسلمانانو باندې سر ته ورسوي د دغه میاشتې د بې ادبۍ نه دی الله زموږ ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي او د دغه میاشتې ادب کول دی الله مونږ ټولو مسلمانانو ته آسان کړي ادب مونږ ته وښیلو شو زه فرض کوم که زه نفل کوم همیشه کوم که کله کله کوم ګوره روژې پکې فرض دي روژې پکې څه دي تراویح پکې سنت دي روژې فرض دي په دغه میاشت کې هر ورځ تراویح سنت دي په دغه میاشت کې هر شپه د لیلة القدر قیام مستحب او نفل دی په دې ټوله میاشت کې یو شپه ده خبره پوه شوه ادب یې څه دی دا یو شپه عبادت دی او که دا هر شپه عبادت دی د سنت په مرتبه کې او که دا هر ورځ عبادت دی د فرض روزې په صورت او شکل کې په دې ټولو درېواړو قسمو عبادتونو کې ادب پیغمبر علیه السلام موږ ته دا ښیي چې دا کارونه او دا عملونه دا عبادتونه به کې فرض دي که سنت دي که مستحب دي فرض دي که سنت دي که مستحب دي ایماندارۍ سره به کې څه سره به کې خلک وایي که نه هلکه دا کار خو کې خو ایماندارۍ سره کوه ایماندارۍ سره دا دیاړي کې دا ګلکاري کې دا ټیکهداري کې دا نوکري کې خدای ته وګوره ایماندارۍ سره خدای ته وګوره ایماندار دا وایي عملته نو الله وایي بنده زما خو د اسانه اراده ده تا سره خو تم لږ خیال وکړه زما د حکم تعمیل چې کوې که نه فرض روزې ساتې زما د په ورځو کې د رمضان په ورځو کې زما د حکم تعمیل کې سنت تراویح کې د رمضان په شپو کې هر شپه زما د حکم تعمیل کې د رمضان په شپو کې یو شپه د لیلة القدر قیام کې چې ادب یې پرې نه دی ښه ایماندارۍ سره وکړه او اخلاص سره وکړه ایماندارۍ سره وکړه دا اعمال او دا ادب دی پښمنۍ کې اخلاص سره راپاسې افطاري لکه څنګه چې افطاري ته د افطاري په وخت کې اخلاص سره کینې که نه دغسې مهرباني وکړه د پښمني ته مې اخلاص سره راپاسه دا څه ده که نه
څنګه مې افطارۍ ته بډې والي څومره ورته تیاری کوم هلې ګلې مې جوړې کړي هله زله مې جوړه کړي چې دغسې دا پښمني ته راپاڅېدل هم را باندې بوج نه وي کله غوندې سوچ وکړو نو واقعي چې الله په دې میاشت کې او د دې میاشتې نه علاوه مونږ بندگانو سره او د وینځو سره ډېره د اسانتیا معامله کړې ده د رمضان المبارک میاشت 22 ورځې نه ده 15 ورځې نه ده ټیک شو هماغه یا یو کم 10 یا 10 ورځې ده یو کم 10 روز یا 10 روزه ٹھیک شو او شواروزه 48 घंटे نه ده هماغه 24 घंटे ده घंटे اتیا منټ او سل منټ نه ده قسم دې هماغه 15 منټه ده دا څه ده کنه منټ سل سکند نه ده هماغه 15 سکند ده منټ هماغه څنګه چې د نورو घंटो منټونه دي घंटा هغه څنګه چې د نورو ورځو घंटी دي او ورځې هغه څومره چې د نورو ورځو घंटी دي ټیک شو هفته هغه څومره چې نورې هفتې دي ورځې ټوټل یو کم 10 یا پوره 10 یو د پاسه 10 او دو د پاسه 10 نه دي شپه کله د نورو موسمونو په شان د نورو میاشتو په شان لنډه او کله اوږده کله ورځ لنډه کله ورځ اوږده هسې ده که نه ټول عمر رمضان داسې نه وي چې ورځ به یې اوږده وي او شپه به یې لنډه وي کله داسې هم راځي چې ته خبرې کوې بیا ورځ پوره شوي روژه پوره شوي داسې لنډې ورځې په ما کې روژې راځي که نه که اړ په شکال کې راځي نو په ما کې هم راځي خو الله داسې د اسانتیا معامله وکړه چې مونږ سره وعده وکړه چا سره ایمان والو سره وعده کړې ده بې ایمانانو سره نه ډېر لوی دولت الله راته نصیب کړی دی د ایمان سرمایه د ایمان والو نارینه او زنانو سره وعده کړې ده چې دا میاشت چې د نورو میاشتو سره د دې ورځې برابرې دي شپې برابرې دي هفتې برابرې دي ګنټې برابرې دي منټونه او سکندونه برابرې دي څه زیادت پکې نشته هېڅ قسمه زیاتوالی پکې نشته په خبره خو پوه شوئ په دې میاشت کې الله وایي زه د ایمان والو رزق زیاتوم څه کوم وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن وهو شهر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه میاشت ده یزاد فيه رزق المؤمن چې په دې میاشت کې د ایمان والو رزق زیاتېږي ورځې همغه دي څنګه چې د نورو میاشتو وي شپې هغسې دي څنګه چې د نورو میاشتو وي هفتې او ګنټې منټونه سکندونه هغسې دي خو د مؤمن رزق پکې زیاتېږي نو دا خبره خو موږ تاسو ټول منو او په دې باندې د ټولو مسلمانانو نظر دی د ټولو مسلمانانو نظر دی چې رزق زیاتېږي پوه شوې د ډانچې رزق څه پیکوړې سموسې قسمه قسم شربتونه او قسمه قسم ترکاریانې او قسمه قسم فروټ پوه شوې وایي د غریب سړي په کور کې د روژې ماتې په وخت کې 2 څیزونه پخېږي کم از کم څه پخېږي او کجورې
ټول کال یې کجوره په سترګو نه ولیدلې او په روژه کې د روژې په میاشت کې هره ورځ د نر بچې روژه په کجورو ماتوي رزق زیات شو که نه دا خو منو خو رزق یوازې دې ته نه وایي د الله بندګانو دې بل طرف ته هم لږ سوچ وکړي چې ګټه ډېره شي دا داسې میاشت ده وهو شهر یزاد فیه رزق المؤمن داسې مبارکه میاشت ده چې د ایمان والو رزق پکې زیاتېږي رزق زیاتولو والا څوک دی الله څوک الله روزي رسان الله د خپلو مرزوقینو ایمان والو نارینه او زنانو رزق زیاتوي روحانی رزق هم زیاتوي او جسمانی رزق هم زیاتوي الحمدلله رب العالمین روحانی رزق هم زیاتوي او جسمانی ٹھیک ده چې پکوړې هم خورې سموسې هم خورې قسمه قسم سموسې او قسمه قسم پکوړې ٹھیک شو دا د پیازو دی او دا د لوګانو دی دا د چڼو د وړو دی او دا د وریجو د وړو دی ډېر قسمونه په دې روژه کې بیا پیژني دا خلک ٹھیک شو او دا قسمه قسم مشروبات الحمدلله رب العالمین الله دې نورم زیات کړي او د الله بنده دې بل طرف ته هم لږ نظر وکړه دې بل طرف ته هم لږ نظر وکړه ستا د ایمان والو دپاره الله پاک ستاسو روحاني غذاګانو کې هم په دې میاشت کې ترقي درکړه هغه هم زیات کړه بړه وې که بړو روحاني غذا د مسلمان نارینه او زنانه د ده نیکۍ دي د ده عبادتونه دي څه دي نیکي او عبادت اعمال صالحه دا هم بړه وکړو دې کې هم ډېر اضافه وکړه ډېره ترقي وکړه ډېر برکت یې واچولو څنګه ستا نفلي عبادتونه د نورو میاشتو د فرضو برابر کړه دا ستا روحاني رزق کې زیادت دی ستا نفلي عبادتونه د نورو میاشتو د فرضو برابر کړه ستا فرضي عبادتونه د نورو میاشتو د اویو فرضو برابر کړه یو فرض د نورو میاشتو د اویو فرضو برابر الله اکبر ستا دا روژه ده که نه په نورو میاشتو کې ته قضا روژې راوړې هغه فرض دي په نورو میاشتو کې ته د منښتې روژې ساتې هغه فرض دي په نورو میاشتو کې ته د کفارې روژې ساتې هغه فرض دي د رمضان یو روژه د هغه نورو میاشتو د فرض د اویو روژو برابر دي په ثواب کې دا ستا په روحاني غذا کې په روحاني رزق کې زیادت دی برکت دی ترقي ده چې الله خپل فضل سره وکړه او دا د اسانه یو شکل دی چې الله مونږ سره کول غواړي الله دې هم شکر ګزاره جوړ کړي ٹھیک شو د دې میاشتې په شپو کې یو شپه یې درکړه چې د دغه شپې قیام د دغه شپې عبادت د دغه شپې ذکر د دغه شپې سجده د دغه شپې نوافل او د دغه شپې صدقې د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دومره ستا په دغه یو شپه کې ستا عبادتونو کې او ستا په نیکو کې الله دومره زیادت او ترقي تا ته درکړه دومره برکت یې واچولو چې دا د یو شپې عبادت ایمان والا ستا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغه زر میاشتې چې دا شپه پکې ني داسې په دې روحاني رزق کې الله د ایمان والو دا اضافه ګورې د بېایمانانو ته نه ده ټول وایي الحمدلله رب العالمین دا ایمان والو ته الله دې د ایمان د زوال نه بچ کړي د ایمان د زوال نه دې حفاظت الله وکړي او بیا
که فرض روزې را باندې په دې میاشت کې زیاتې کې که نه نو نوافل هم زیات کړه. دا د رمضان میاشت وې او موږ باندې فرض روزې نه وې، ٹھیک شو، دا میاشت وې او موږ باندې فرض روزې، لکه دا میاشت خو د پخوا نشته، پخوانو امتونو باندې فرض روزې نه وې د دې میاشتې، موږ باندې په دې میاشت کې یو عبادت زیات کړه. څه زیات کړه؟ یو عبادت زیات کړه، هغه عبادت روزې دي چې د ورځې به روزه ساتئ. او د دې میاشتې په شپو کې موږ باندې یو عبادت زیات کړه، زیات کړه. نارینه‌و ته د جمع مونځ 23 رکعاته زیات کړه، د جمع مونځ یې ورته څو رکعاته؟ 23 رکعاته زیات. او زنانه‌و ته ځان له مونځ 20 رکعاته زیات کړه. زنانه ایمان والا دي که نه، هغوی ته روحاني غذا کې ترقی او زیادت الله ورکړی، 20 رکعاته تراویح ورته زیاته کړي. او موږ سړو مسلمانانو ته څوک 23 رکعاته د جمع مونځ زیات کړه، 20 رکعاته تراویح جمع سره کوو او 3 رکعاته وتر واجب جمع سره کوو. کالو سر موږ وتر واجب کول 3 رکعاته خو ځان لم کول. او رمضان چې شروع شي لومبنۍ شپې نه تر اخرې شپې پورې 3 رکعاته وتر واجب ځان لګوئ که جمع سره؟ جمع سره کوو. د اوس هغه عبادت کې ایمان والو په رزق کې، روحاني رزق کې ترقی ده او زیادت او برکت چې الله واچو. نو پکوړو ته مې سوچ ته او دې ته مې سوچ نشته. که دې ته مې سوچ وی که نو تراونه به تښتېدم نه. هغه ځای ته ځم کوم ځای کې چې زر زر تراویح کېږي، هغه ځای ته ځم کوم ځای کې چې تراویح کې ختم نه. ولې؟ سخته ګرمي ده، سخته ګرمي ده. جمعات کې د تراویح په وخت کې ګرمي ده، په کور کې ګرمي نشته، په حجره کې ګرمي نشته، پوه شوې، په لارو کوڅو کې ګرمي نشته، په دکان کې ګرمي نشته، خو جمعات کې د تراویح په وخت کې ګرمي ده. دا ولې داسې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې د روحاني غذا کې چې کوم زیادت او ترقی الله مونږ ته راکړه، کوم برکت یې راته نصیب کړه، هغې باندې مې نظر نشته. چې دا مد نظر وساتو، منظور نظر وساتو او د الله شکر ادا کړو، د الله شکر ادا کړو چې الله تا خو لویه مهرباني دې کړې، لویه مهرباني دې کړې. نو تاسو به وایئ چې دا فرض روزې خو زیاتې شوې، دا 23 رکعاته د جمع مونځ. اچھا خو مونږ جمع سره مونځ په شواروز کې 19 رکعاته کوو، او په دغه کې په روژه کې الحمدلله رب العالمین که ځان سره د حساب وکړو نو ستا د جمع مونځ 40 رکعاته شو. ستا جمع سره مونځ څومره شو؟ دا څومره لوی برکت والا خبره ده، څومره لوی عزت والا خبره ده. د جمع د مونځ دا کامل مونځ دی، جمع د مونځ. او د جمع په مونځ کې د قبولیت ډېر لوی امید دی، د جمع په مونځ کې د قبولیت ډېر لوی امید دی. د جمع په مونځ کې د یو کس یو سجده الله قبول شو، د ټول جمع والو مونځ قبول شو. د جمع په مونځ کې د یو جمع والا آمین قبول شو، د ټول جماعت مونځ قبول شو. لیکن د قبولیت امید ډېر دی، قبولیت امید څه دی؟ ډېر دی. ما په خبر تراویح جمع ده او که فرض جمع ده او که وتر جمع ده، تراویح جمع ده که فرض جمع ده او که وتر جمع ده. ځکه الله اکرم الاکرمین ذات دی، اکرم الاکرمین ذات دی. اکرم الاکرمین ذات وی زما د کرم تقاضا دا نه ده چې یو جماعت د مسلمانانو یو جماعت دی اجتماعي عمل کوي
او په دې اجتماعي عمل کولو والو کې د یو کس د عمل څه حصه زه قبول کم او باقی سکم رد کم یا د یو کس عمل قبول کم او د سره نور مرګري چې په د اجتماعي عمل کې شریک دي د هغې عمل مسترد کم داسې نه کوم د سجده قبول شو نو ټول مونځ قبول شو چې د ټول مونځ قبول شو د سره په دې جمع کې چې څومره شریک دي سره د امامه د ټول مونځ قبول د امین قبول شو ټول مونځ قبول شو دا نه چې امین قبلوم او نور مونځ نه قبول امین قبول او نور مونځ نه قبول الله اکرم الاکرمین الله اکرم الاکرمین نو دغه رنګه او چې د مونځ مې قبول کو نو ته سره په دې اجتماعي مونځ کې په دې اجتماعي عمل کې څومره مسلمانان شریک دي ټول مونځ مې قبول نو وګورئ د اعمالو د قبولیت درویش موقع الله مونږ ته سیوا کوي دا په روحاني غذا کې زیادت او ترقی ده کنه نه د اعمالو د قبولیت زیاد امید والا قبولیت د اعمالو هغه درویش رکعت مونږ زموږ زیات شو کالو سر زمونږ دا امید ولس رکعتو کې سو رکعتو کې اوس په روزه کې سلويخ رکعتو کې هر مسلمان جمع سره مونږ کولو والده امید کوي چې زه خو ډېر ګناهګار یم ډېر بیکار یم نو که د یو کس امین هم پکې قبول شي که نه زما بیړی پار د یو سجده قبول شو زما بیړی پار د یو ربنا لک الحمد قبول شو چې امام پسې وایي زما بیړی پار دا مهرباني الله وکړه خیال به ساتو که نه انشاءالله الله نه به غواړو چې الله خپل فضل سره مونږ ته رمضان المبارک میاشت کې ادب را نصیب کړه نفل کوم که سنت کوم که واجب کوم که فرض کوم ختم کوم که تراویح کوم داسې تلاوت کوم د ورځې د شپې خدای دپاره د چا چې قرآن زده دی د چا چې قرآن زده دی په رمضان المبارک کې کثرت سره تلاوت وکړي د ټولو وظیفو نه د ټولو اورادو نه د ټولو اذکارو نه بهترین ذکر د مسلمان نارینه او مسلمان زنانه د الله کتاب لوستل دي الله کلام لوستل دي صحیح لوستل او که د چا نه زده خدای دپاره هغه دې په دې روژه کې شروع کړي زده کړه دې شروع کړي څه پته لګي بلې روژې ته رسي که نه رسي بوډا دی او که ځوان دی بوډی ده او که جینۍ ده خدای لپاره هغه دې په دې روژه کې د قرآن زده کول شروع کړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ادب والا اوقات دې موږ تاسو ته الله نصیب کړي چې ادب سره وخت هر عمل چې کې فرض واجب سنت مستحب زبانی عبادت کې بدنی عبادت کې ٹھیک شو مالی عبادت کې زکات ورکې خیرات ورکې ایماندارۍ سره او اخلاص سره بس لوی ادب دا دی ایماندارۍ سره او اخلاص سره ایماندارۍ سره اخلاص اسانه خبره ده هر سړی په دې پوهېږي چې دا کار زه کوم دا را باندې بوج دی ځان خلاصوم او که اخلاص سره کوم او هر سړی په دې پوهېږي الله دې حفاظت وکړي چې دا کار زه کوم ایماندارۍ سره کوم که ریاکارۍ سره کوم څه ایماندارۍ سره کوم که ریاکارۍ سره کوم ریاکارونه دې الله وساتي ریاکارونه دې الله وساتي او ایمانداري او اخلاص دې د ژوند هر شعبه کې هر نیکۍ کې هر عمل کې او بالخصوص د راتلونکي اوقاتو کې الله موږ ټول مسلمانانو ته نصیب کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله زموږ واړه ګناهونه زموږ لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه زموږ ښکاره ګناهونه زموږ عمد ګناهونه زموږ خطا ګناهونه زموږ انفرادي ګناهونه زموږ اجتماعي ګناهونه موږ ته معاف کړه الله موږ د خپلو ټولو کوتاهو د خپلو ټولو کمزورو د خپلو ټولو تقصیراتو اعتراف کوو الله ته موږ سره زموږ د ګناهونو په حواله اسانه معامله وکړه
الله زمونږ د ټولو ماضي مونږ ته معاف کړه. الله زمونږ ټولو ته ټولو مسلمانانو سره عافیت والا زندگی نصیب کړه. الله مونږ سره د ټولو مسلمانانو باقی ژوند کې د شرمندګۍ د ژوند نه حفاظت وکړه. الله مونږ سره ټولو مسلمانانو ته د خپل لویو خزانو نه زمونږ دین او دنیا کې برکت نصیب کړه. زمونږ دین او دنیا کې برکت نصیب کړه. الله خپل بندگی راته آسانه کړه. الله د شرمندګۍ نه بچ کېدل راته آسان کړه. الله د قیامت په ورځ د زندګۍ حساب را سره آسان وکړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.